کم انسان هم چې دا وظیفه کوي الله جل شانه به په هر یو مقصد کې کامیابی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، همیشه دپاره زمونږ او ستاسو مقاصد وي، لیکن مونږ په خپل مقصد کې نه کامیابیږو. که مونږ چېرته کې د یو کار اراده وکړو نو بیا خو مونږ په خپل مقصد کې ناکامه شو. اوس په خپل مقصد کې د کامیاب کېدو دپاره د یا عزیزو وظیفه دا ډیره زبردسته وظیفه ده، او که دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ ستاسو به هر قسم رکاوټونه الله جل جلاله ختم کړي، او د کم یو کار اراده هم وکړئ نو هغه کار کې به الله جل جلاله د ستاسو سره امداد کوي. تاسو به په هر یو کار کې کامران او تاسو به کامیاب یې. بهر کې که چېرته کې زمونږ او ستاسو مقصد د ښکلې رشتې وي چې موږ او تاسو ته د ښکلې رشته میلو شي، لیکن په دې مقصد کې نه کامیابیږو، نو د هغې دپاره دا وظیفه خو هم کولی شئ. څنګه به یې کوئ؟ طریقه یې درته ښیم. اوس دې نه علاوه که چېرته کې یو رشته راشي او یو رشته زمونږ هغه چې کوم دی چېرته کې هغه یو رشته راشي او هغه مطلوب کس وګوري لیکن خوښ یې نه شي، یا یو رشته راشي لیکن په دویم ځل باندې بیا پسې نه راځي، نو د رشتې د بندش دپاره هم دغه وظیفه کولی شي. یا یو انسان یو کاروبار چې کوم دی هغه شروع کوي او دته په دې کاروبار کې ګټه نه وي، یا یو کس هغه کاروبار شروع کړی دی لیکن په هغې کې ورته منافع نه راځي، نو که هغه په دغه نیت سره دا وظیفه شروع کی یا عزیز وظیفه شروع کی، هغه ته به په دغه کاروبار کې ډیره لویه منافع راشي. یا یو بل انسان دی هغه ته د دې نه علاوه څه بل څه حاجت رالو او د ده پکې یو خاص مقصد دی لیکن دی پکې خاص مقصد ته نشي رسېدلی، نو د هغې دپاره دا وظیفه د یا عزیزو ښه کافي اثر لري. د یا عزیزو وظیفې د دې کولو طریقه دا ده چې روزانه د دغه مبارکه کلمه یا عزیزو وظیفه دا د روزانه په پابندۍ سره وی، یعنی خو په کثرت سره د ډیره ډیره دی وی. الله جل جلاله به په هر قسم مقصد کې کامیاب او کامران ساتي. چې هر قسم مقصد دپاره دا وظیفه وکړی شي یا عزیزو یا عزیزو په کثرت سره، یعنی خو ډیره ډیره دی کوي او روزانه دی کوي. انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله په هر قسم مقصد کې کامیاب ساتي. او که یو انسان په کثرت سره نشي کولی یا ډیره ډیره نشي کولی، نو بیا دې وله یو وخت مقرر کړي چې کم وخت ده ته آسان وي، یو ځان له ځای کې رکیني کم از کم 100 کرته دا وظیفه روزانه کوي. دی چې د کم کار اراده کوي نو الله جل جلاله به د دې انسان سره خپل امداد کوي، الله جل شانه به د دون ناصر او مددگار وي.